حمید کرزی د افغانستان پرمختګ لپاره د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي یو ځل بیا ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانیستلو غوښتنه وکړه. هغه په خپل اختریز پیغام کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د ښځو د کار زمینه هم برابره کړي او هیواد د احتیاج او شاته پاتې کېدو وژغوري. طالبانو واک ته رسېدو سره وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او لوړو زده کړو او کار بندیز ولګاوه، خو تر ننه ترې په تکراري د دغو بندیزونو لرې کېدو غوښتنه کېږي. اوس په افغانستان کې د نجونو د منځني ښوونځیو د تړل کېدو 915 ورځې پوره کېږي. په لوړو زده کړو او پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له 400 ډېرې ورځې واوښتې. پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په خپل اختریز پیغام کې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، چې له تعلیم او پوهې پرته یې ابادي او پرمختګ ناشونی دی. هغه زیاته کړې، که غواړو خپلواک، آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د هیواد د نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پام وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. هغه په اقتصادي برخه کې هم پر سوداګرو او پانګه کوونکو په بېلابېلو سکتورونو کې د کاري فرصتونو رامنځته کولو غږ وکړ او پر سرپرست حکومت یې هم غږ کړی چې کار ته د ښځو د ستنولو زمینه برابره کړي، څو لوڼې او خویندې خپل مسلم حق ترلاسه کړي او هیواد له احتیاج او شاته پاتې والي وژغورل شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا وخت الله سپارم. ښې چارې، ښه بخت.